أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. مخکې آیت کې الله پاک په آخرني آیت په آخرني دغه کتاب چې ان الله شدید العذاب چې بشک الله پاک سخت عذاب والا دی. دې آیتونو کې د هغې عذاب کیفیت ذکر کړي چې څنګه عذاب دی. اذ تبرأ الذين هر کله چې بیزاره شي هغه کسان اتبعو چې د چا تابعداري کړی شوي من الذین د هغه کسان نه اتبعو چې چا تابعداري کړې ورعوا العذاب او دوی ویني عذاب. اصل کې داسې وه چې کم خلک چې دی بعضې خلک داسې وو چې یو به هغو په خپله باندې غلط کارونه کول یعنې شرک به د الله پاک سره کوو او نورو خلکو ته به یې د هغې دعوت هم ورکوو چې تاسو زمونږ تابعداري کوئ یعنې مونږ چې څه کوو دا حق دی زمونږ په لاره باندې چلیږئ. نو چې کله د قیامت ورځ راشي حساب کتاب وشي حساب کتاب شروع شي دغه قیامت په دې ورځ باندې نو بیزاره به شي هغه خلک چې د چا تابعداري کړی شي یعنې یو یې چې د چا حکم منلی شي او دویم ګروپ هغه چې چا والا منلی نو د چا چې منلی شي یعنې چا چې به دا دعوې کولې چې زمونږ په دې لار چلیږي زمونږ دا لار صحیح ده او د الله پاک احکامات ده یعنې مونږ چې کوم کار کوو دا طریقه صحیح ده نو دغه خلک چې د چا تابعداري دی به بیزاره شي یعنې دی به دغه شي د دې به تعلقات ختم کړي دې به اړو منکره شي چې موږ اړو تاسو پیژنو چا چې تابعداري کړي د نورو خلکو ته وایي چې لکه داسې به دې جدا شي او داسې به منکر شي لکه بعضې وخت کې دنیا کې هم دا معاملې راځي چې کله به څه معامله راشي او هغه معاملې نه چې دی لوی فساد جوړېږي یا پکې څه ده کیس میس کې سړی قتل لزیا وغیره نو په هغې کې چې دی خلک د رشته دارۍ نه منکر شي دی خو زه سره اړو پیژنم دی زما د سره اړو رشته دار نه دی او دغه رنګې د چا چې په حکم منلی شي د چا چې حکم منلی شي نو دغه حاکمان د چا چې منلی شي دا به د چا چې ولا منلي د هغو نه به داسې بالکل منکر شي چې تاسو خو اړو مونږ تاسو ته اړو څه ویلي نه دي تاسو خو اړو زموږ خبره منلې نه ده مونږ تاسو په دې خپله دعوه کې غلطه یي چې مونږ دی به وایي چې مونږ د دې تابعداري کړې دی وایي چې مونږ په حق یو مونږ د دې تابعداري کړې نو دغه خلک چې دغه به منکر شي دی به وایي چې تاسو خو مونږ ستاسو نه اړو خبر نه یو. ورعوا العذاب او دوی ویني عذاب یعنې قیامت په ورځ د عذاب ویني وتقطعت بهم الاسباب او پرېکړه شي بهم په دوی باندې اسباب یعنې د دې هغه کوم رشته داري چې وه یا چې د دې کوم تعلقاتو سات طریقې چې وي دا ټولې به ختمې کړی شي لکه دنیا کې هم چې څنګه د بعضې مجرمان چې کله فیصلې وکړی شي نو ټول جدا جدا کړی شي نو دواړه مجرمان دي خو لیکن دا اصل کې دا کوم لاندې تفقه چې وه چا چې خبره منله نو دې خو په دې نیت منله چې هغو به ورته دا دعوې کولې چې موږ په حق یو زموږ تابعداري کوئ نو دغه خلک چې دی دا چا چې به موږ په حق یو زموږ تابعداري کوئ دې خو به اول به دغه شي او دوی به عذاب ویني او د دې په دې منځ کې چې دا کوم د تعلق دا دغه چې دا بالکل پرې کړلی شي هر سړی به خپله کوي نو وقال الذین وایي به هغه کسان اتبعو چا چې تابعداري کړي یعنې چا چې د دې حکم منلی هغه به وایي لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم کاش چې زموږ دپاره یو پیر په دنیا ته واپس شوی نو موږ به د دې نه خپله بدله اخیستې وه چې موږ دنیا ته واپس شوی نو موږ به د دې نه دومره بدله اخیستې وه چې موږ به د دې نه بېزاري اختیار کړې وه یعنې موږ به د دې سره هم تعلق ختم کړی و که دې زموږ وایي چې موږ خبره ومنئ موږ به د دې خبره نه منله کاش چې یو پیر موږ دنیا ته واپس شوی او موږ د دې نه دا بدله واخیستی چې موږ د دې خبرې نه انکار وکړی نو فنتبرأ منهم نو موږ به بېزاره شوي د دې نه یعنې موږ به د دې نه چې دی دغه شان د تعلق دا خبرې ختم کړي چې موږ ستاسو سره تعلق نه ساتو موږ ستاسو سره خبره نه کما تبرؤوا منا څنګه چې دې بېزاري او لا تعلقي اختیاره کړه منا زموږ نه یعنې د کم خلکو چې خبره منلې وه د دې نورو نو دوی به بیا دا ارمان وکړي چې د دې خبره موږ ولې منله کاش چې موږ یو پیر صرف دنیا ته واپس لاړی نو موږ به د دې خبره نه منو موږ به د دې دغه وکړو لیکن په دنیا کې خو بس یو پیر امتحان دی او یو پیر چانس دی چې څه دې وکړل بیا خو واپسي نشته نو کذلک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم دغه رنګې وبخښي الله پاک دوی ته اعمال د دې یعنې دې چې څه کړي هغه به الله پاک وښایي حسرات علیهم او په دې به حسرت وي یعنې افسوس پرې دي ځکه چې واپسي خو راتلی به نه شي اول ته یې په غلطه باندې اړم نو د هغې به ورته بس دغه ارمانونه به کوي صرف ارمانونه به وي نور چې دی هېڅ به هم نه کولی کوي څه چې کړي د هغې چې دی جزا او سزا به میلاوي وما هم بخارجین من النار او دوی به نه وي راوتونکي د اور نه یعنې د چا چې تابعداري کړی شي هغه هم چا چې کړي د هغه هم یعنې دواړه په ناحقه وو خو دواړه ګروپه چې دی دوی به په جهنم کې وي او دوی به د دې اور نه راویښته کېږي ځکه چې دوی شرک کړی او د شرک دغه سزا ده. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ای خلکو خورئ مما د هغې څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا حلال او پاکیزه. اصل کې داسې وه چې بعض مشرکینو چې دی د بوتانو په نوم به یې څه ځناور پرېښودل او هغه به په ځان باندې حرام کړل د هغو نه به یې پیده نه چوتوله لکه د هغو نه به یې غوښه خوړله
نه به نور څه پیدا شو بلکې الټه به ورله تعظیم کوو دا ځناور به ډېر خیال ساتو وي دا موږ د دې بوتانو په نوم باندې چې دی وقف کړي یعنې د بوتانو په نوم یې پرېښودي او د دې کې به د دې مطلب دا چې د دې بوتانو دا زموږ د الله پاک ته نږدې کېدو سبب دی یعنې د دې بوت په ذریعه چې دا موږ کوم شی پرېږدو د ده په وجه چې دی نه یې حلالوو او نه دې نوره څه پیدا لو صرف د الټه به ورله تعظیم هم کوو چې د دې به ډېر خیال ساتو دغه به حلال ځناور وو او دوی به ځان باندې حرام کړل نو الله پاک فرمایي چې خورئ دا خو حلالا طیبه دغه حلال شیزونه او پاکیزه شیزونه یعنی ستاسو دا کار چې دی دا پیدې کار نه دی او په دې کې به د دې مقصود څه چې د دې د وجې موږ الله پاک ته نږدې کېږو الله پاک ورته فرمایي چې دا د نزدېکت ذریعه نه ده چې تاسو حلال شی به ځان حرام کوئ بلکې کوم شی چې الله پاک حلال کړی دی مخکې به د هغې راشي چې کوم شیزونه الله پاک کړي د حرام شیزونو ذکر به هم راشي د حلالو هم نو الله پاک خورئ مما د هغې سره فی الارض چې په ځمکې حلال طیبا پاکیزه حلالا طیبه پاکیزه حضرت سهل بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې د انسان د نجات لپاره چې دی 3 شیزونه دي یعنی په 3 شیزونو که انسان عمل وکړي نو هغه به نجات ومومي یعنی هغه به کامیاب شي او هغه به الله پاک چې دی وبخي هغه به چې دی خلاصوي او هغه 3 شیزونه دا ذکر کوي یو دا چې انسان حلال خوراک وي یعنی حلال شی استعمالوي دویم دا چې انسان په فرایضو باندې عمل کوي څه چې بې فرض دي لمونځ دی روژه ده زکات دی بیا که په چا باندې حج فرض وي حج فرایض دریم دا چې د نبي علیه السلام په سنتو باندې عمل کوي یعنې 3 شیزونه د کامیابۍ مدار دی په 3 شیزونو باندې که انسان عمل کوي دی به یقینا چې کامیابي کوي ځکه چې سهل بن عبدالله رضی الله عنه دا حدیث نقل کوي چې د کامیابۍ مدار چې دی په دې 3 شیزونو دی پای کې یو دا چې حلال خوراک دویم دا چې د فرایضو چې دی خیال انسان وساتي څه چې بې فرض وي او دریم دا چې د نبي علیه السلام په سنتو اتباع وکړي نو دی چې دی به کامیابي او د حلال داسې شی دی که نه دا یوازې حلال داسې نه ده چې یو سړی حرام وخوري او دی په ګناهګار شو حرام خوړل یوازې ګناهګاري دا خو په خپل ځای دي او هغه څومره ورځې منځونه نه کېدل دا خو په خپل ځای دي لیکن چې حرام دې وخوړل نو یو به بل حرام کار هم کوي ځکه چې انسان د وجود ته چې کوم حرام شی ته ور ونیستو نو دا په حلاله طریقه وسوځي نه نو دا په حرامه طریقه وباسي هم نو حرام خوړل څه دي یوازې حرام خوړل نه دي بلکې دا بیا په حرام کار به هم کوي یعنې انسان څه غلط کار به هم کوي او په حلالو کې دا تاثیر ته چې حلال شی وخوړې نو ستا نه به حلال کارونه کېږي او د هر شي خپل اثر وي بلکې زموږ استادانو خو بعضې فرمایي چې د هر شي دومره اثر وي د دې هم اثر وي وایي دا مور چې کله دا وړه اغېږي که نه د دې هم په دې بچي اثر یعنې چې په څه نیت یې اغېږي چې زما دا نیت به بچی دا وخوري څه نیک اعمال وکړي نو دې اثر وي نو د هر شي اثر وي نو حلال چې دا ډېر لازمي شی دی الله پاک څه فرمایي چې تاسو دغه خبرې مه کوئ چې په بوتانو په نوم باندې ځناور پرېږدئ حلال ځناور او په ځان یې حراموئ بلکې په دې سره دا نه حرامېږي او دا چې دا غلط طریقه ده ثواب کار مه ګڼئ بلکې دا ګناه کار دی ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د شیطان یعنی خطوات اصل کې هغې دغه ته وایي د 2 قدمونو په منځ کې چې کومه فاصلې هغې ته یعنی د شیطان د قدمونو یعنی شیطان په تابعداري مه کوئ او دا خبرې چې دا شیطان تاسو ته په زړه کې اچوي چې دا حلال ځناور په ځان حرام کړه بوتانو په نوم یې پرېږده دا د ثواب کار دی او په دې په ذریعه موږ الله پاک ته نږدې شو دا چې دی دا د شیطان تابعداري ده دا مه کوئ انه لکم عدو مبین بېشکه د شیطان ستاسو واضح دشمن دی دا خو د شیطان په طریقو باندې تاسو چلیږئ دا چل کوئ او هغه ستاسو کلم کله دشمن دی نو تاسو یې هم په دشمنۍ سره ونیسئ تاسو سره هم دشمني کوئ تاسو د هغه خبرې مه منئ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بېشکه دا شیطان تاسو ته حکم کوي بالسوء په بدۍ سره په بد کارونو سره والفحشاء او په بېحیایۍ سره اوس د شیطان د حکم نه څه مراد د شیطان حکم داسې نه کوي په خوله باندې چې دا کار وکړه بلکې د شیطان د حکم نه مراد هغه وسوسه ده چې په زړه کې اچوي یعنې د انسان د داسې وسوسه په زړه کې واچوي چې د ګناه په کار کې ورته پیدې ښکاره کړي چې دا خو ډېر زبردست کار دی نو په هغې کې ورته داسې جهتونه او داسې دغه ښکاره کړي چې هغه سړی غلط کار کوي په دې زړه کې ورته داسې کیفیت جوړ کړي سړی وایي چې دا زه صحیح کار کوم او دا یو برابر کار نو پیدې او دا ورته ښکاره کړي او دغه رنګې فرشتې چې دی هغه هم الهام کوي لیکن د هغه هغه الهام او د شیطان په دې کې دا فرق دی چې فرشتې هم په دې زړه کې کله کله الهام کوي لیکن هغه د نیک کاري څه د نیک کار رهنمایي بعض انسان نیکي که نه نو بیا د الله پاک ته چې دی هغه رهنمایي فرمایي فرشتې په ذریعې سره چې دی په دې زړه کې ورته داسې الهام وکړي چې د نیک کار چې دی لکه دی وایي ماته دا هغه راغی او د زړه پرې مطمئن شي نو دا نیکانو انسانانو ته کېږي او شیطان چې دغه وسوسه دی مراد ده چې د حکم نه مراد دغه وسوسه ده چې په دې زړه کې دغه کیفیت اچوي چې سړی د ښه کار بد کار ښه ښکاره کوي والسوء دا سوء بدی کار مطلق د بدی کار او د سوء نه مراد هغه نه چې سلیم الفطرت انسان یعنی د سړي صفا ذهن او صفا عقل وال انساني عقلمند سړی چې کوم شي لره بد ګڼي هغه ته دوک رسوي نو دا سوء دی ته ویل کېږي یا سوء معصیت هر قسمه ګناه ته سوء ویل کېږي
او الفحشاء دا بهایي یا بهایي والفحشاء یا د فحشا نه مراد ګناه کبیر دی څومره لوی ګناهونه چې دي د دې نه مراد د فحشا نه مراد دغه دي وان تقولوا ایو دام تاسو دا چې تاسو وایي علی الله فالله باندې ما لا تعلمون تاسو د هغې علم نشته یعنې په الله باندې داسې خبرې جوړې کوي یعنې د الله پاک د هغې حکم نه کړی لیکن ستاسو د زړه ته داسې ښایسته کړي چې تاسو بس دا الله پاک د نزدېکت لکه څنګه چې دوی به دا ځناور چې د بوتانو پرې نو پرېښودل نو تاسو په الله پاک باندې بیا هغه څه جوړوئ چې تاسو د هغې په خپله هم علم نه نو دا ټول د شیطان چې دی د هغې وسوسې دي او د هغه دي نو د دې نه ځان وساتئ الله پاک فرمایي ترجمې ته وکړئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين هرکله چې بیزار شي هغه کسان اتبعوا د چا چې تابعداري کړی شوي وي یا د چا چې حکم منلی شوی وي من الذين د هغې کسانو نه اتبعوا چا چې تابعداري کړې وي ورعوا العذاب او ویني عذاب وتقطعت بهم الاسباب او پریکړې شي په دې باندې د تعلق غلاري یا پریکړې شي د دوی په منځ کې هغه رشتہ داریانې وقال الذين او وای به هغه کسان اتبعوا چا چې تابعداري کړې ده لو ان لنا کرة کاش چې زموږ لپاره واپس وي په دوباره دنیا ته فنتبرأ منهم نو موږ به بېزاري اختیاره کړې وه د دوی نه کما تبرأوا منا څنګه چې دوی بېزاره شول زموږ نه كذلك دغرنگي يريهم الله الله پاک خیر دیتا اعمالهم اعمال ددي حسرات عليهم افسوس ویل دي لپاره وما هم بخارجين من النار او ندي دي وتنكي دورنا یا ندي دي راوتنكي دورنا يا أيها الناس اي خلقو كلوا خري مما دهاغي سنة في الأرض بزمكة كدي حلالا حلال طيبا باكيزا ولا تتبعوا خطوات الشيطان أو الشيطان فرمان برداری مکوئ یا الشیطان فقدمونو باندې مچلیږئ انه لكم عدو مبين بشک هغه ستاسو واضح دشمن دی انما یأمرکم تاسو ته حکم کوي بالسوء بدی سره والفحشاء او بهایي سره وان تقولوا او دا چې تاسو وایي على الله الله باندې ما لا تعلمون هغه څه چې تاسو په علم نه لرئ